مننه کومه کینئ وایي چې په مو د داسې چاره وکړې لکه څه په مو د داسې چاره وکړې اخ شینانې نه یاره اخ شینانې نن که در منه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کې موږ یوه مشاعراتو چې شعرون بیا راغلي دي خو یوه یادونه یې کومه چې موږ مخکیني شعرون چې وي لږ سره بېداره کوي داسې وي چې زنې ظالمې خو پیرۍ په نازلې شوې وي وشه لږې دی داسې پړخیجن کړي وي لږې بېدارکه کړي وي یا شعرون بیا راغلي دي نو مینه یې نه درته ښیم ځکه چې توسې دی د څېرې سره اشنا یې پېژنه یې مینهوال یې هغه شعرون راغلي دي توسې به که خیر وي دی شیرینه وور وی یس که خیر وي توسې انتظار نه ویږدم په مشاعره پایل د تکي د مشاعرې په اول سهار کې موږ یو تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره دوی خلک په زړه کې ځي لري دی د ځنه ځنه شیرینه په داسې وخت کې لیکي چې دا یخ وي لوړ وي ځکه په دام دیوانې ما خو پیری وښویږي وشه کړاپ دایر ونسی و تیا چې اسمه بای تر تخایې یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي چې چلای صاحب چې روشي تو ته خدای دې ژوندی لره چې په دې دومره ډېرو شاعرانو کې دې ماته نوبت راکړې نن دې ډېر براق زون جوړ کړی لکه خلی مانګیر ډېر ښکلی برېښې ما سره خو شعر دی طنز خو نه دی خو د نښې منځ دی مهرباني داسې ده نو توجه غواړم دوستانو وایي چې تا خو ولس سره وعده وه د خدمت کړي تا خو ولس سره وعده وه د خدمت کړي ولې دې اوس شروع په غلا په خیانت کړي چې واک ته ورسېدې هر څه د چپه ښکارېږي چې واک ته ورسېدې هر څه د چپه ښکارېږي او له واکه مخکې د قیسې د عدالت کړي وایي چې په چا باور وکړو چې دا به راته جوړ کړي کلی او چې دا په چا باور وکړو چې دا به راته کور جوړ کړي او مخکې شیخان اوس پېښې دې دلالت کړي او بیا وایي چې هغه چې ټیټه وظیفه لري او شوکې کوي هغه چې ټیټه وظیفه لري او شوکې کړي تا له هغو سره خبرې د رشوت کړي بیا نه وایم ضرورت نشته ځکه چې شاعران او وایي چې بندګي دې کوي تل درته څپلۍ پاکوي چې بندګي دې کوي تل درته څپلۍ پاکوي تا له هغو سره وعدې د ریاست کړي او بیا وایي چې په روابطو کوي کار ضوابط نه پېژنې په روابطو کوي کار ضوابط نه پېژنې په هر سره ټول پوهېږي ګرانه دا اوس د تشریح کولو ځای نه دی دا د شعر ویلو ځای دی ته په قرار کښېنې مداخله مه کوه په روابطو کوي کار ضوابط نه پېژنې او لکه چې مرګ سره قیصه دې تر قیامت کړي وایي دا داسې نه ده چې نور تېر کړي پرې ملنډې وهي دا داسې نه ده چې نور تېر کړي پرې ملنډې وهي او په حقیقت کې دې نخرې په خپل شخصیت کړي او بیا وایي چې هلته به پوه شي چې سلګۍ د ځنکدنو وهي هلته به پوه شي چې سلګۍ د ځنکدنو وهي اوس یې چې چلې تبانې د نصیحت کړي مړېږي بیا خو وخت وی دا تېر شول څه پکې مننه کومه وایي چې جانان مصره بچکه چې په یوه څانګ وړاوي لکه څه جانان مصره بچکه چې په یوه څانګ وړاوي پردی وطن دی دلته نشته بلښتینه ما مې شرموئ ما مې خفه کوئ اخر به خبرېږئ چې ګل بشر خان زون ویشتلی دی خدای دې داسې راکړي دا د ویشتلو کیسې خو بیخي مه کوه ګل بشر خان وروره مې دا م راتشویکوئ چې په جمعې کې نه څېږم زه به ښه په زون پوهېږم چې یا به زړه دارېږي یا به زون ولم ځکه هره ورځ دی تو څه تشویک دی بیا مننه کومه یس که خیر وي چې چلي صاحب نه ډېره مننه کوم چې ښکلی شعر یې د ورو واقعا وزن پکې و خو که څه کې په غور سره فکر په وکړو
یس که خیر وي میږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېرادو ته کتابینه به زور ته روغلي دي بله ورځ خبر شوم وی چې پوس په وریځې کوي دغه یې تایرې ولالدلې وي بلدل ته ځېږي نه به زور که بود جګ کړي پوسه ګرځي دومره ډېر شعرینه کتابینه یې وتلي یې دغه شاعر نوم دی شړشمګل صاحب السلام علیکم خیه جوړیه تو بیا ته کدا نن خو ډېر ښکلی برېښه لکه هغه الماکومه چارغوز یا بالونه دي یا مرغۍ دي که څه ماکوم څکل کوي ماکوم څکل کوي خدای دې په ژوند کې برکات وي چې هغه سترګې دې ښکلې دي موږ را خو قدرمنه یو شعر دی یو څو بیتونه دي که تاسو اجازه وي درته وبیایم مهرباني یای چې لنجیر ډېرې کړې د ځینې ویس مشرونه پیوای تیپوک شو د خاص مشرونه ولس به تاسو سره وی چې په پښتو کې مکریټس مشرونه هر یو ارچی زون خایی چې زه ډېر ښه یم وښیور مشر یم هر څوک ارچی زون خایی چې زه ډېر ښه یم وښیور مشر یم مېلمستون یې په سپلیو کړلو ورځ مشرونه مننه یو څو بیتونه درته وایم ارشاد یا چې یوه غلطي په میخ کېدو چې دا ځینې افغانون یې نه ماني که څه وړکې یوه غلطي په میخ کېدو چې دا ځینې افغانون یې نه ماني اداري فساد هم په خپله رواج کړی دی نه یایم وړکې وخت کم دی یا چې شخصي مکتبونه ډېر شوه درسونه یې ډېر ضعیف دي شخصي مکتبونه ډېر شوه درسونه یې ډېر ضعیف دي شاګرد چې مکتب نه خلاصېږي په خدای نه ډاکټر شي نه انجینر شي چې ملا زده کړي هغه نه مات دی علمون یایي چې د خپل وطن سره مینه فرض دو کسو یې علمون یایي چې د خپل وطن سره مینه فرض دو د ځینې خټور چې پیسې پیدو کې نه فرض شته نه سینات شته یا جغال خو یو وي یا دوه وي یا خو درې وي کسو یې ورکې یا جغال خو یو وي یا دوه وي یا خو درې وي دا ټول چې سره غلا شو اخر به شي کو ورځه ما دا نوې دا سټیج موت نه کې په جوش ورشه ما دا په تشویق کې بوکو ورکې په تشویق کې درام نه دا ورکه د ځینې رئیسونو سره د کور چې کلابان شي د ځینې رئیسونو سره د کور چې کله بند شي درته یایي چې مړی د په ژوند ګرته ونه کړه شړشمګله په پردي خاک نه سره روږدي شو خدای د خیر پېښ کو په پردي خاک نه سره روږدي شو خدای د خیر پېښ کو هندي چې هندي د پردی خاک نه خوري حقیقت ده یایي چې رشوت په میخ کې دا ګیله د نړیوالو نه کی رشوت په میخ کې دا ګیله د نړیوالو نه کی نه دومره څوک نشته چې پښتنه یې وکړو ویایي چې یه تو په جدایۍ کې تیر بشي وختي نه تیر بشي پکه څه شکه چې تیریږي یه تو په جدایۍ کې تیر بشي وختي نه شنه شنه د خلی نظر دا چکم لګي کمزوري دي شاعرانو لګي دا چکو ته زور ورکوي کنه چې لټکی سره پړخیجن غوندې دی ځکه سوړه دا میګل ته بخارا یا نشته نن دلګه ولګي خو میګ دا فکر دا چې میګ به چانداس را کی لګ لګ لارګي به وری بیا به بخارا یې لګوي خو خیر بول ورته زدای تو سره ودا کم چې بخارا به خامخاوي میګ څه په د مشاعره کې یه شړشمګل نه ډېره مننه کوم چې تو ستای د ښکلی شعر در وورو واقعا وزن پکې و یسکه خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېرادو دی د زنه شیرینه په داسې وخت کې لیکي چې نه دا ګایز وي نه مسپخین وي نه برزار وي خو داسې یو ټیم وي بس په دا ټیم کې دی لیکي یې دغه شاعر نوم دی ګلزینډای صاحب چې روشي تو څه ته د ښکلی شعر
السلام علیکم وعلیکم السلام. جوړی ښه یې، تکړای جوړ یې تو بیا چې ژوندان مې ولید نه ماشاءالله ښه یې چې خدای کو نه ریغ یې زه مفتن د وپېدم نه ته خپل شور سړی موږ داس دو چې دور شعر کې مې داس نمونه لغات سره ورګټ کړی ارشاد ویش تو سو غوړ پښتون څه وی چې شعر مې ته ویای چې ګره مې ته ویای دا دوی چې د دې زمونه د زینا غاټه نشي د فلور نه غاټه نشي د دې زمونه د زینا غاټه نشي د فلور نه غاټه نشي د پردي نه غاټه نشي د خپل ورور نه غاټه نشي چې غونډو مرد بل چا خاک خوړل ته تیار وي چې غونډو مرد بل چا خاک خوړل ته تیار وي د دارا کام به کورا ګناګور نه غاټه نشي د چا په قسم نشته اعتبار غلطول کو د چا په قسم نشته اعتبار غلطول دی په ګل نه غاټه نشي دی شیور نه غاټه نشي بیا جان کیږي ګلدنډي اورنا و خدا را ته لږ کې ګر شاوې تا ته وخایا دا ځنې خلک ویایي خور غریب نه پچار کیږي دا ځنې خلک ویایي خور غریب نه پچار کیږي کای خور نه غاټه نشي دنیا دور نه غاټه نشي یو بل کړای دوی چې کړي په واوی بیا کړي په لاس وی چې کړي په واوی بیا کړي په لاس وی په داسې کاروبار کې د کاندور نه غاټه نشي او بل واګای دو کړای دو چې په چا باندې ګمون د شسړی نن سبا ماکړه او په چا باندې ګمون د شسړی نن سبا ماکړه کلول نه غاټه نشي د چمیور نه غاټه نشي موتا خوان دروکړه وای و بل کړای دو چې د خلک لیوانی دي چې هر چا نه غاټه غوړي د خلک لیوانی دي چې هر چا نه غاټه غوړي ګن کاپ نه غاټه نشي دي مجبور نه غاټه نشي اخر کې د مجبور کې خلک فرق وو خیر خدای د هم هنګي فرق مجبوره ورکه مانګی سره کیدا څکه خو تشویکوي خو وکدا بل اخیری کړای دو چې دا چاویل ګل زنده چې پښتین غټلی نکو دا چاویل ګل زنده چې پښتین غټلی نکو بس سپین لګاټه نشي د تک تور نه غاټه نشي په تشویش کې کوئی مننه ویایي چې زړه مې نارای خوږیږي مړه به شمه خدا خیر پېښي پکاسا زړه مې نارای خوږیږي مړه به شمه وړه مې در جار کې پل منځوي لړایم نه ویایم هیڅ کله نه ویایم یه ګلزنډي را ډېره مننه کومه چې نه تر سپین پریښای نه تر پریښای نه سپین پریښای چې ونه غاټه نشي خو نه میکته غاټه زینب کړو خو یې دا غلطي وکړه بیا مننه زز نه کمیګ په پټه پښتنه نه وکی چې میګه چا نه غاټه وکی یس که خیر وی میگی بل شاعر لري تکړه شاعر دای نومتی شاعر دای مخکینه څرادو دای د زنه شیرینه په داسه وخت کې لیکي چې یو نه سارته به تا خطلای وی ډیره ورکیز نر ولویږي ځکه د کوپرای جګی تیریږي وشاونه تا دا تا وخیږي نه ونه نه ور ورځي کې کیما وا کوپرای لستا ورغلا کني کیز ولویږي دغه شاعر نوم دا چینار ګوال خیه جوړیه تو بیا ته خطا ماشاءالله خیه داسې بریک نن خو لکه مونږارونه سوزای ډېر ښکلی ژوند جوړ کړی دی نو من هوشیار ورک شو شاعرانو لیکوالانو السلام علیکم وعلیکم السلام دا کې هو جو بکری والا دی مټې والا د بکری والا چې د مچان په خوي شیر دی چې چټال بوی ترې نه خېږي څه بوی نه لټای ته ورکې کړې بکرای وای یی چې خراب دي بيونه د ټول دي مرزونه نه ول شول د زړونه خراب دي بيونه د ټول دي مرزونه نه ول شول د زړونه غړي خو دې رشان دي کې په خېي مټیا
کړای دی چې مچان مې په درجنو میږک پکې غمجنو څنګه چې ویلې کې غمجن دي مچان پکې درجنو میږک پکې غمجنو د ټولو میږکانو نه یې پرې کړلې لکای یو چې دا څنګه شرولي ده خپل ساری بادشاهي ده آزاده ازادي ده دا څنګه شرولي ده خپل ساری بادشاهي ده آزاده ازادي ده نسوار په 100 روپۍ په 100 روپۍ شوله ډوډۍ زمونږ د وا درملو نیټه کې برابرو ډېر سخت دي خوندورو زمونږ د وا درملو نیټه کې برابرو ډېر سخت دي خوندورو جوار غنم منیا کې نه جوړې کې ګلای اخیری کتلای دی چې تو باکړه چې نرګولا ته ناسي ولې غلا تو باکړه چې نرګولا ته ناسي ولې غلا چې 100 روپۍ پیدا کړې لاسې کېږي له دوستای السلام علیکم ورک ټاکه وایو ټاکه ورته وایو وایي چې دیدن د ګروم نه دی آسون دی تکسا دیدن د ګروم نه دی آسون دی یو یې سیکرو کو دوه یې لیټه وویشتم مننه کومه چینار ګل نه ډېره مننه کومه دا بکری دي که بټری دي څه بالو خسره خیاله نه پوهېدمه خو ده به فکر په کړی وي میږ شعرونو ته خو پیری چې کیمه کیسه وکړو درویغ نه وي ځکه دی څارنه پکو څېړنه پکو ځکه چې کس یې مننه کومه قدرمنه یې یغ شعرونه ورر سدلای دی چې دی میږ نه بېدراکه شوي وي میږ دی که خیر وي هغه ټیکټ ریپۍ میږ وي ته پرېکړې ډېر لرې لوړ وي تایري ټیکټ خارڅ خار وکړي ځکه چې نه وي په دا ځکې نه وي دلته نه وي یې سرغولې دي ولته ګل مشرقان اورره ولته د مارکیټونو کاتل وچ نه داخې مزدوري وطن کا سام نه کوي یا داخې چکر وطن دی پیسې غونډه ورخلوځي چې زکه مور ولا غل چرشي خو وشه بس خو مننه کومه وړه شعرونه نه چې چندای وته کړی ور غوښتي دي اس بیا رغولې دي یس که خیر وي دغه یو تکړه شاعر دی نمتي شاعر دی مخکینی سراتو دای د خلک په زړه کې ځلاري یې دغه شاعر نوم دی ګلاکای چکمکی صاحب جوړیې ته خدای صفا ته خوشاله شي بس نه خو وطن راغلم کله کوم بل لګیسته کوم ډېر خدای کړي دي خو مخکې خو لږ زول وي هسته دا دوړاب کل ودل یې پردای وطن یې ورکې ورکې کې پردای وطن یې خدای وایي خبره ته د غوږ ده شاعرانو ستړي مه سه یا ټول ارشاد کوم ارشاد شعر ارشاد هغه د مننې ورور ده ښه شعر به درته ووایم که د تاسې خوښوي ووایه وی خوله به وتړم خبرې نورې نه کوم جانانه خوله به وتړم کلکه تړم خوله به وتړم خبرې نورې نه کوم جانانه ځکه چې قربان دي ډېر وې جانه څومره ډېر لوټونه دي قسمت کې وغداره ټیکهداره څومره ډېر لوټونه دي په قسمت کې وغداره ټیکهداره اوس ګرځه په کوڅو کې مچان سړل جانا یا جانا عشق بې سرحده بندیوان یم خبر نه یم دا به عشقي بیت نه وي وسړی غوږ خو ورته ونیسه ارشاد په عشق بندیوان یم بې سرحده بندیوان یم خبر نه یم وادي رویدي تر څو به تیرې نام ګرځې نادانه په ما ګرانه بل شعر دی مخکې د مزې وې په بانکو کې د پیسې وې ښې ډېرې موټرې وزې او میږې وزې وې مخکې د مزې وې په بانکو کې د پیسې وې موټرې وې وزې وې میږې وزې وې وادي رویدي اوس لاړ چې د یو ښه مستري سره شاګرد شه ترجمانه یا جانا نه بیا ضرورت نسته مخکې رئیس وې
مزې به وي چړچې به وي ښې ډېرې تحفې به وي خبره ته دې غوږ ده ارشاد مخکې چې رئیس وي مزې به وي چړچې به وي ښې ډېرې تحفې به وي اوږده وخته پیدا که په لاس کې د چکمکي غوندې چرګان سړل ځانه اوږدی دي یاره یوه خبره درته وکړم ډېر وخت نه وم راغلی دغه چې دومره خوند راکړی چې په زور مې بونځئ ولاکه مې ومښوروئ بس خو چې څه پره ستړی نه وې چکمکي صاحب تر څو مې د زړه بړاسه باسړی نه یې نه ځم له دغه ځایه مزه سترګې دې تورې که راوځه سترګې دې تورې که راوځه تورې کړې در ووتم لیلا مجنون خو باشکۍ ختي ولې هغه بل شعر کوم ځای کې رانه پاتې سي ښې مینه مم نه ورکې کړي ورېره ودرې یوه بله ده ودرې دغه سترګه د نفس برغونه لویږي سر دې په خلاص که سر دې په خلاص که زه خبر درته کوم سر دې په خلاص که زه خبرې درته کوم ټول کارونه په اخلاص که زه خبرې درته کوم په نصیحت درته لګیا یم آشنا په نصیحت درته لګیا یم آشنا داسې خو نه ده چې سندرې درته کوم بس ده زیات دی زه چې چکمکي صاحب بس ده نو راځه پرېږده سړی چې د زړه بډاس مې باسلی نه ځم نه نه خو ووځه که نه ډېر شاعران نور هم پاتې دي یم چکمکي صاحب زیر د کام دی بله ورځ ته به بیا لمبار ډېر کی نه نوشه غلط هم کړم اخرم نه یم غلط کړی خدای د ژړنکای که چې د تکلیفې نه سره خوله شي قدرمن چکمکي خو تاسو خپله ښه پېژنئ چې یو غټ شاعر دی مخکینی سرادو دی داسې وړیکی شاعر نه دی خو لږ یې د زړه تکلیف هغې پایدو دی د یوه نیمه دوړه یې الوېدلې دی ځکه چې دغه اوز یې صفا نه و لږ خو هیله مې دغه تو چې تاسو پوپېدلي وی ویایي چې ټیک ده پوپېزه کار ووځه دکاسه ټیک ده پوپېزه کار ووځه منگی مدوادی نریم لامه مننه کوم چکمکي نه زه ډېره مننه کوم چې دا روغلی وی د مشاعرات ایزونه رسولی و یس که خیر میگیس یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نمتي شاعر دی دغه خلک په زړه کې ځي لري خبر شوی وایو چې کتابونه یې به زور ته روغلي خو چې زه ورسېدم ایومه نه دی دلی خلک وړي وي دغه شاعر نوم دی انځر ګل وعلیکم د سلام جوړه بخیره خو یې نه دا پشه کو پاره یاد نارول و دا نه ماشاءالله خیلی نه شکر واسه چې پاک شوی بلام و برکت مو الله امین خدایم در بسم الله الرحمن الرحیم یالله خیر ارشاد څوک ده شعر ها مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم خبرې نه وکړو دا شعر به ووایم که نه ځکه چې دا شاعران نور ستړي دي ځي به که نه وایه بلکل وایي ولسي خبر نه ولسي جرګې ته ځمه که نه وایي ولسي جرګې ته ځمه که خیر وي ځمه که نه نو او که نه خو بس ځمه ولسي جرګې ته ځمه که خیر وي وکیل ځان جوړومه که خیر وي داسې وایي چې ولسي جرګې ته ځم او که خیر تا به د ځان سره بوځم او که یو هم نه پرېږدم یو ټول بوځمه تبلیغ مې شروع کړی چې دا رای خطا نه شي بوځنه مې شروع پوهېږم که نه فکولته مې ویلې ده تبلیغ مې شروع کړی چې دا رای خطا نه شي کمپین که څه له اوسه چلومه که خیر وي مننه کومه واده کوم هر چا سره چې کامیاب شم ذمهوار یم واده کوم هر چا سره چې کامیاب شم ذمهوار یم ټول کارونه درته کړم که خیر وي نه د کار سړی یم سړیه خیر کې ګوره چې څه کوم کړم ډېر مصرفونه د پیسو کیسه کې نه یم کړم ډېر مصرفونه د پیسو کیسه کې نه یم دا ټول بیا ګټم که خیر وي ګاټې به کړم ځان ته انځرګله په دې پوه شه
ګاټې پکړم ځان ته انځر ګوله په دې پوه شه تاسې هسې غلطومه که خیر وي چکې مې لږې کمزوري شو دستانه ویایی چې جانان یم زه د جانان یم ته کسا جانان یم زه د جانان یم مردړانده شه چې په توی برورینه ما مې شرموئ ما مې خفه کوئ د لایق نه یم مخکې مې دا کیسه درته وکړه چې شی مې کړي دي نه څه تنخوا درکومه څه قیمه جمعې مې درته کړي دي نه خو بس خو بیا مننه کومای توسې نه چې توسې موته دومره عزت روکوئ گلبشره خانه په میږ هسې ګرونیه مننه کومای یې توسې نه وای اجازه زه غوړم داسې یو مود ګوډ شعر سره دی ارشاد هغه وری بیایي چې مود ګوډ وي دا څه نه مله خو داسې وي چې زه ورله یا نه وم وشه چې کله لا یا شم داسې یوه موته ګوډه خو پرې ارسیخه شي وشه شعر ما دغسې وي نه یم پیره شاعر نه یم ارشاد وایي مننه کوم ویایي چې د زنه تجارون خو بې کیفیته دوایه روري رښتیا ده والا کاسا د زنه تجارون خو بې کیفیته دوایه روري اسه یې په غار کړي والا خوشي چټاله روري دې ته شعر وایي څه وي په وخت را څه مواد ولتاب کې کام کو چې کوم ځای نه راوړي یې څه وي ولې ویر شوی ته چې لږ شاید کې وچاوانې راسه خرڅېږي څه وي په وخت را څه مواد ولتاب کې کام کو ارزونه یې وي کړې بس په پانډه دوایه یې روري مننه کومه تصیر په چند نکو کایوا پانډه خو څیک دیر کو تصیر په چند نکو کایوا پانډه خو څیک دیر کو داسې شربتون دی والا دا رقم ګلې روري مننه کومه ټولو له لومړی شعر باید تا ویلی وای بس خو نه یم داسې پیره شاعر نه یم ډراپینه یې چې وکسه بس رڼې یې بز نه جوړې دي کسانه دی ډراپینه اسې بوي ډراپینه یې کا وکسه بس رڼې یې بز نه جوړې وي یوره یې استعمال وي کسه داسې پیچګاره یې روري اویر کې دې کوي چې ټولوي هغه به بیرته ترنیموي که نه یې داسې کیسه نابغه ده نابغه دا میک چې نه ککیږي برکات زنه خالق دی میک چې زنه خالق لري و تیایی چې رورایه دا میک چې نه ککیږي برکات زنه خالق دی